دوستانو سلامونه او ښه وخت. نن زه غواړم تاسو ته د پیتزا طریقه در وښیم څنګه جوړیږي. خو لومړی به اول د پیتزا اوړه جوړ کړو. د دې پیتزا اوړو لپاره ما راخیستې دي په دغلته تاسې وینئ اوړه دي چې دا اوړه مې په همدې ګیلاس باندې 4 ګیلاسه اوړه راخیستې دي او علاوه له دې نه 1.5 ګیلاس د پیتزا لپاره اوبه پکار دي چې نیم مې په دې ګیلاس کې ایښي دي او نیم همدا یو هم پوره همدا ده او دې نه علاوه چې دا د زیتون غوړي دي چې په دې د ډوډۍ خوړلو په قاشقې باندې به 2 غټې ډکې قاشقې غوړي ورچوم د زیتون. البته یې تاسو خپله خوښه که مایع غوړي مو اچوئ مشکل نشته. او مالګه به هم په دې چای خوړلو قاشق کې 1 قاشقه مالګه او دې نه علاوه دا تاسې وینئ دا وچه خمیر مایه ده چې دا خمیر مایه هم په دې قاشقې باندې زه 2 قاشقې خمیر مایه ورچوم. دا هم خمیر مایه دا خمیر مایه چې مې دلته واچوله نو دغه ما تاسو ته ویلي 1.5 ګیلاس اوبه دي د اوړو لپاره. نو د دې لپاره به زه دغه نیم ګیلاس تړمې اوبه دي. هېڅکله خمیر مایه په یخو اوبو کې او په ډېرو سرو اوبو کې تاسې مه کوئ لندوئ په دې چې هغه به د خمیر مایې هغه یو شی پې اوړه پې وپړسېږي او خمیره سي هغه له بینه وړي. نو د دې لپاره اوبه یې باید تړمې. نو دا نیم ګیلاس تړمې اوبه به زه په دې خمیر مایه کې اچوم او دا به سر به پټومه تقریبا 10 دقیقې به دا زه همداسې پرېږدومه. دوستانو دا د په دې خمیر مایې باندې تقریبا 10 دقیقې پوره سولې او اوس به دې ته دغه باقي مانده اوبه نه دي دا به پکې ور واچوم. دا مې اوس ور واچولې. اوس به په دې کاسه کې واچوم. ګرم ځای کې کېږدم. دوستانو اوس به د پیتزا د بلې مرحلې ته راسو چې دا مواد یې ورته څنګه جوړو د قورمه یې نو په یوه حساب. دې لپاره ما راخیستې ده دغه 1.5 کیلو غوښه. دا یو رقم تیار دی لیدونکو د کباب په نوم دا د پیډیکلي دي. زه غواړم له دې نه جوړ کړم. دا ټوله شان مکمل لري یعنې اوږه مسالې هر شی چې ده په خپله ډېرې زیاته پیتزا یې خوندوره راځي.
نو دا ما راخیسته له دې نه نیم کیلو. البته تاسو خپله خوښه چې پیتزا له کوفتې جوړوئ، له سلامي جوړوئ، هغه نو تاسو خپله مربوطه دی تاسو. او دې نه علاوه چې دا نیمه کیلو غوښې نه ورسره ما راخیستې دی د جوار، چې تاسو وینئ دا جوار هم په دې ډبي کې خرڅېږي، دا رقمي په ډبي کې تیار دی ایښېدلی، دا ډېر خوندور هم دی. نو یو ډبی مې دا جوار راخیستی، البته دا ټوله ور وانه اچومه، نیمه یې ور اچومه ورته ګورم به. او دا هم نیم غټو چون نیم دلمه مرچ را واخیسته، ورسره هم سیده 2 دانې هم پوڅکۍ، او دا هم سور مرچ او لږ کوچنی سور مرچ ترخه، او تور او زرغونه زیتون چې تاسو وینئ په دې ظرف کې. او دا هم 200 ګرامه دی د پیتزا پنیر. نو دا پنیر چې د ما 200 ګرامه راواخیستل، دا هم ګورمه چې څومره ضرورت کېږي. ښه، نو غوښه به اول سیده لږ څه هغه کومه، لږ به یې په ګرمومه، لاس را کومه، البته ډېر کم غوړي ور اچوم. او دې نه علاوه به لیدونکو دا دلته پې لیکلي دي چې د پیتزا ساوس دا تیار دی. مثلا که تاسې دا واخلئ، دا زه فکر کوم دا اقتصادي هم تمامیږي، خصوصا چې کله د رومیان ډېر قیمته وي او آسان هم ده. که د رومیانو په جای یعنې دا تیار ساوس ده زه ور اچومه، او ورسره څه ده هم دا هم کیچپ، یو 3 قاشق هم دا کیچپ چې تاسې به وینئ په دې کاسې کې اوس حل کوم. دلته تاسو ولیدل تقریبا ما نیم بوتل دا ور واچول. او 3 قاشق به هم دا کیچپ ور واچوم، 3 ډکې نیم دا ور واچولی. ښه، دا به هم داسې تیار حل کړی دلته کېږدم. دا ولیده، دا هم داسې تیار کړل. ښه، دا به اوس پرېږدو دلته په خپل ځای. زه به اوس نو تاسو ته د غوښې هغه طریقه در وښوم چې غوښه به څنګه یو څه ګرمه سي. که د کوفتې پخوئ هغه خو به بیا نو تاسې کوفته ورته اول لږ څه سره کوئ، قورمه کوئ به. تقریبا یو 3 غټې قاشقې غوړي، مایع غوړي مې ور واچول دلته، او اوس به دا کوفته غوښه ور واچوم. البته زه چې کله پخومه د کوفتې نه ما بیا د دغه غوښې پیتزا خوښه شوه. د چرګ هم کولی شئ چې پخوئ، که یې د دغسې غوښه هم میده میده ریزه کولی شئ، خو دا تیاره میده سوې غوښه ده. او دلته مې 2 دانې پیاز ورته ریزه کړي ول، دا به هم ور واچوم. پیاز چې تاسې وینئ لږ په غټ غټ دي، هېڅ مهمه نه ده دا. کورکمن، نور مصالې زه نه ور اچوم، په اخر کې دا د پیتزا مخصوصه مساله چې ده دا به ور واچوم. پې لیکلي چې اخلئ پیتزا پې لیکلي. دلمه مرچ او دا پوڅکۍ دا یې بیا په سر را اچوم. البته دا دلمه مرچ به اوس یو څه دلته هم داسې لږ ور واچوم. دا پیتزا چې زه جوړوم دا د 4 نفرو لپاره کفایت کوي. اوس به دا مواد چې د پیتزا مخصوص هغه ده ساوس ده، دا به اوس لږ څه ور واچوم. او دا نور دی چې ده بیا د وړو په سر اچوم.
چې دا آماده سو اوس به وړه راواخلم وړه به اول زغاله کړم یو څو دقیقې به زغاله چې وغوړي شي بیا به نو په قالب کې جوړه کړم اوس به نو زغاله کړم تقریبا یو لس دقیقې چې دا زغاله پرېږدم بیا نو وړه ښه واریږي اوس به د جوار ور واچوم او دا هم پوڅکۍ پوڅکۍ خو د غوښې خاصیت لري وایي سم د غوښې جواب ورکوي خو البته وایي ډېر خوړل هم نقص لري او زیتون دانه په پې واچوم او دا هم دلمه مرچ ایستلو دا اوږده غوندې و ځکه داسې دا یې لږ څه کوچني راوړل دا پیتزا ترخه ډېره مزه کوي دا د پیتزا سوس ډېر مرچ لري او دغه سره مرچ هم ور اچوم هسې ښه ډېره ترخه سي چې ده د مساله یې ده د پیتزا مخصوصه مساله دا ور واچوم
او دا هم تیاره سو. داش مې مخکې لګولی و، په اول مې په زیاته درجه مې ور زیاته کړې وله، اوس بې کمه چون تنور یعنی داش سم صحیح گرم سو. دوستانو پیتزا پخه سوده، چون اور ما مخکې لګولی و داش ښه سور و، نو په نیم ساعت وخت کې پخه سو. او که چیرې تاسو داش ډېر ګرم نه وي نو شاید وخت ډېر وغواړي. پنیر ښه کشم لري او د پیتزا خو خوند یې ټوله په دې پنیر کې ده.